هیوادوال له موږ سره ملتیا وکړئ. ډېره جالبه خپرونه درته لرو. جان دختر هزار نقش و نگاره نوم دې څه شی؟ نه پیږم. تو هم سخن و هم وطن لاله و نسترنی یک چمنی خنده سلام علیکم درنو هیوادوالو، ستړي مه شئ. هیله مې همدا ده چې له خوښیو څخه ډک ژوند به ولرئ. له کابل راغلو. چېرته ځو؟ د کابل څخه راغلي یو، ځو د اونۍ ته سره. غواړم چې په د خپلو هیوادوالو وطندارانو دغه د وطن سیمې او ښکلاوې پرې ووینم. هیوادوال له موږ سره ملتیا وکړئ. ډېره جالبه خپرونه درته لرو. سلام درنو هیوادوالو، ستړي مه شئ. هیله لرم چې له خوښیو څخه به ډک ژوند ولرئ. د هیواد له سوکالیو، زرغونتیا او له امن څخه ډکې فضا څخه به پوره خوندونه اخلئ. شینکه احمدي یم، راغلی یم د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالۍ سرچشمې سیمې ته. دلته به نن درته یوه متفاوته خپرونه ولرم. خپرونه کې یوازې نه یم، ګران همکار ښاغلی حبیب رحمان مظلومیار صاحب هم راسره شته دی چې څو شېبو کې به له موږ سره یو ځای شي. مظلومیار صاحب ستړی مه شې، جوړ یې؟ بخیر راغللې، ښه جوړ یې، خیرات دی؟ شکر دی، تاسو څنګه مظلومیار صاحب سفر؟ بیخي ښه و. ډېره شنه ساحه ده مظلومیار صاحب. ډېر شین ملک دی والا، ډېر خوندور دی. ما خو لومړی ځل درغلی یم او ته به ګرځېدلی وې. زموږ کله ملګري سره څو دغه ته چکر وایې. مظلومیار صاحب داسې به وخېږو، داسې به وخېږو. بلکل هغه غر خو معلومیږي. د هغې ځای به کوشش وکړو تر ځای پورې چې وختلو وبخېږو، او که څوک هم پیدا کړل دلته یې دې سیمې له هیوادوالو سره به هم وغږېږو. نو راځه چې ځو بخیر. هلو پلیر ډېر خوندور سفر و، ساعت هم تېر شو. ترانم درنه اورم چې لږ جالب راشي. ترانم په رفتار کې به خدا څنګه وي، خو چې تو طبیعت ته زه به درته وکړم. دلته به ورته ودرېږو. راباندې مه وهله لنډې چې اوږدې زلفې نه کړې لنډې، خدای دې زما که غوندې منډې په سر به پنډې چلوم تا به ساتمه. د بېلتان هوا لګېږي، زړه کې مې بیا چړې خښېږي، د تا خندا مې نه هېرېږي، غرونو کې اورم د قمریو اوازونه. وطن نوی پسرلی د بوټي شنه دي، جانانه که راځې د تن پاخه دي، جانانه که راځې وای. مننه، ډېره مننه، خیر سې، ډېر خوند یې وکړ. راځه ورو ورو به ور وخېږو. تر څه د دغو د کوم مصابم خبرې وکړو. دلته مې چای پیدا کړ، د بزګر سه چای مې پیدا کړ. ګره چای هم اچولی دی. د ده سبا هم کیسې وکړو، مجلس به وکړو. والا که رښتیا باندې وایي
دغه د بزګر لاس ټول برکات دی د وطن ښکلا ټوله د بزګر په لاس کې ده ټول ګله ترموز مې ورو خیر هلته ورته کینو بیا او موږ ته داسې خلک یو چای هم د ده چکو سلام علیکم خوب خستی و خیرت خیرت سلام علیکم سلام اشکا کجوری خیرت بخیر از در دشت برچی آمدیم طرف بامیان می آمدیم همین دستوری است روزی در کلش خواندن میکرد چیز می من در کوتل آجیگه که رسیدم من سرش صدا کردم ما موتروان هستیم تاکسیوان بیادر گل برش گفتیم ما گفتیم استاد اجازه است ما برات بخوانم بخوان استاد تون بخوان ما برش گفتیم هی جان دختر هزار نقش نگاره قدش بنای زمانه ابرو کمندی یاره هی اون سوی چشم موره از رای تین موره گل هاره چیده موره لبشه بخنده موره لبشه بخنده موره دل موره کندم او استاد که چقدر خوبش میخونه و خدا از نرمند گرم تو خوبش میخونه واقعا نرمند هستی ما خب یادار بحر هستی نامتون چیست؟ نام من امان الله هستم از کجا هستی؟ آمدی سرچشمه هستیم ولایت میدان وردک ولسوالی جلرد سرچشمه سرسبز شده منطقه اوجه سرچشمه اینجا شما سرچشمه که جوان مانده تاثیر سبزای فصل است این طرف هم شاید دنام شنیده باشین کوتل اونای میرسیم دیگه کوتل اونای که میگه دریای کابل از دره کوتل اونای و دره پغمان سرچشمه میگیره که اینم از اینجا سرچشمه هست و این منطقه نامش هم سرچشمه است ادی پایینتر طرف دور میخوردین خوب یک اوضاع کلان و اوضاع بسیار آب زلال آب خوب داره و ژوند څنګه دی د امن څخه خوند اخلي که نه ډیره ښه ده ډیره ښه ده یو نه کمرې ته وایه ډیره ښه ده اوس ښه ده جدا از اینکه ما دهقان هستم نه ما یک معلم هستم بسیار خوب مجبور در تایم بعد از ظهر کم مصروفیت دیگه هم داشته باشیم ما یک شعر برات معلم میخونم استاد راهنمایی وطن تم کلای هر وقت په مینه کلای درس چې راته وایي استاد راهنمایی ستا ښې خوږې خبرې د صلحش نه کوترې الوزي په وطن مو د تعلیم سره آشنایي استاد راهنمایی چې په نوي فریاد کا تیر وخت ځان ته رایاد کا په څېر د ړنده ګرځي مظلوم یار سره آشنایي استاد راهنمایی ټول شعرونه یې خپل دي ډیره بسیار خوب خواندی شکر خواندن خوب آدم خوشتب آدم خوشتب آدم دیغ نمیاره خصوصا در مسافرت این زمین از خودت است یا نه از ماست از خودی ماست چه قصده این در حساب تخمرزی که یا جریبی بگم دو جریب میشه همین تا یک قسمت را این 16 سر تخم دو جریب که یک جریب 8 سر میگنه این دو جریب زمین است تنها گندم کش کردین؟ من گندم و طرفشم کچالو هستم چه رقم از حاصلاتش؟ خوب هستن دیگه تر بعد گفتنی نیست آبش از اون طرف میاد یک دره کما هست یار فعلا آب دریا زیاد است نه این در تابستان آبش کم میشه باز این دو دره میاد از این دره در بازار سیاحت میگه او دره در خرسخان میگه این دره اونای میره این دره خرسخان میره کوتل اونای ما از این دره بالا وزیم آبش دور است باز یک دره کما است شو دقانو داریم نه تا زمانی که آب دریا خشک شد باز شو داریم بالا یک کوه است بسیار سبز است یه باز چی نام داره این کوه تر نامی خاص نداره این آباتی گرمک نام داره گرمک گرمک شاید از این گرمک یاد شد بخاطر که زیاد نزدیک است گرمک دیگه می نزدیک امیتی ډیر زیات من معلم صاحب چې وخت راکا موږ څو غره سر ته خېجو ته غره سره خو به ونه شو خطا خو تیوازه خېجو هر تار جای رفتم متمر صاحب سره خبرې کو نو دا خو نه کړه کو شو بیا پښتنه وکړه کلاړو بیا نو خدای پامان الله مرسه خدای پامان بسیار خوش شدیم استاد اگر این شکل کمک کنه والا شکر بخیر باشید
سلام علیکم. و علیکم جانمانتان. تشکر. مانده نباشی. جور باشی. نامتان چیست؟ محمد علی. زیاد فرنجی هستی ماشاءالله. نام خودت چی است؟ نام ما شینکای احمدی است. از کجا هستی؟ از وردک. کجا میری؟ میرم همینجا. من پرسانت کردم که چطور هستی؟ چی وظیفه داری؟ من خبریال هستم. خود کجا؟ خبریال خودش دیگه کدوم بیچاره این چیزی نموندی. بس دیار زفت سریمه چیم سر بکم. چطور هستی کاکا؟ خوب هستی خیرت جارتی جور. آنی تو یک آسوران جوونه مو. خوب. او وقت نام خدا ریش رنگ دی. میشه. نه که مردم خوب صحیح. نه. همین شخصیت ما را سر سوال. نه خواهیشون بچه هستی 14 ساله. کاکالی کجا رفته بودی؟ این جوی کار کردیم این طرف. کار کردی؟ صبح من دیتاله. دقان است. دقان هستی؟ یا از خودت هستی؟ نه دقان است. چند میته باز؟ این سال نه سیب است نه دیگه است همه گیر پک سرما زده نه زردالو است. این خصوصی معلوم نمیشه که می باشم باز این رشقه است. رشقه است. از خودت است از دکانی چند میته چند نیست است؟ سه و از 5 1 متر. از 5 تا 1 متر؟ رشقه از 3. بس است. چی بس است؟ زیاد نیست. حالی خونی بود کار کردی بس است خب. صحیح. تا شام می بودی باز 3 زمین داد. پختویت نداری؟ نه. لگو بیا. چی گفتی؟ پختویت نداری؟ کمی بگو. کمش بگم خوب است. نه نم دیتا شده. نم دیتا شده. نه پیگم. نه پیگی که نه پیگی. نه بابا. این سری کوی بیلم زردک نموشه دل دختر با پیر مردک نموشه. واه. انا دختر سفید از چادری تو را با ما نمیتا مادری تو را با ما نمیتا تو چی میگی چند سال مسافری صد قیصری تو. نه اسم چیه؟ حبیب رحمان داشتن معاشقی زیاد کرده. الله این چند ساله براتون معلوم میشه؟ چند ساله معلوم میشه؟ همین؟ کمش نگویی زیادش نمیگم. اصلی واقعیت میگم. بگو. نه دندانای چیل کشیده. نه دندانو اورجیناله. یک چیل کو هستی به یاری خدا نیستی؟ چیل خط. چرا جوان مانده؟ زیاد جوان نمانده ماشاءالله. زیاد جوان مانده ماشاءالله. این خوشتاب است. همیشه وقت این در تفریح و این در مسافری گشت خوب. سلام علیکم. بیا کاکا اینجا بشین. چطور هستی؟ جانمان زیر است. بخیر هستی؟ سلامت هستی؟ بخیر آمدین. شکر فضل خدا. شما چطور هستی؟ شکر خوبیم. با خدا فکر کردم ما گفتیم که همین مای که در همین جایی تو بود. عیار بسته کردی بیا در گل. برای ما حاجت نیست. نه جور نام دیده شوی رو را. نامتان چیست؟ نامتان چیست؟ علی جمعه حسینی هستی. حسینی سپس کجا هستی؟ امزیوی. چی اسمشه کاکالی؟ آموی ماسته. خب بامیان درسته. یک جای کار کردی اینجا؟ خلاص کردی آمدی؟ خلاص کردی کار؟ نه کار دیگه جای. از این علیده از مالیده. ما یک 25 خانه از بامیان اینجا هستیم مهاجر. 25 خانه هستین اینجا. باز خوب است والا. خوبه روز چر میشه چی کنیم؟ حسینی صاحب درس خواندین؟ نه فضل خدا. چرا؟ الف بیم نخوند. میگه پس دی خدا. چرا پس دی خدا گفتی؟ این غریبی کسی کار نمیله. سر بچه‌ها درس میخونیم باز؟ بچه‌ها میخونن. چند ساله است او؟ و یکشی صنف 12 نو تای کرده یکشی 10 یکشی 6. باز خوب است. خوب است. برای یک زمینه مساعد کردین. اونا رو گفتیم که از ما وری نشوین. باید بخونین. نسل آینده کشورین. در وقت تنظیما یک نفر اومده بود از اطراف رفته بود کابل. اون وقت خود تنظیما بود پیش از طالبان سابقه تحریک. بیادر گل برش گفته حزب هستی؟ گفت نه. گفت در حرکت هستی؟ گفت نه. گفت در جمعیت هستی؟ گفت نه. گفت در محاذ هستی؟ میگه نه. پس همین پشت سر زده برو تو به اسلام هیچ خدمت نکردی. ما هم در اسلام خدمت نکردیم. همیشه وقت ما خدمت کردیم در اسلام هم. چرا؟ ما جایی کار کردیم ما آوردیم کشاورزی کردیم اونمو که خدمت در اسلام. اصلی کار شما کردین. اون منطقه همین دستای شما پرنور است که همین منطقه حال پرنور معلوم میشه. بله. این کلش از برکت دستای شما هست.
بسیار زیاد تشکر که وقت دادید، زیاد تشکر. ما و تو هم سخن و هم وطنیم، لاله و نسترانی یک چمنی خنده خنده کو دفع پریشانی کنی، زود رفته و میمانی کنی، خانه را پر گل و گلدانی کنی، زود رفته و میمانی کنی. ما و تو هم سخن و هم وطنی، لاله و نسترانی یک چمنی خنده د وینډو آف افغانستان لیدونکو، د افغانستان د کړکۍ لیدونکو، از دریچه افغانستان ما را میبینید. ډېره زیاته مننه چې زموږ هره خپرونه، هره ویډیو مو په مینه را سره کتلې. د همدا تاسو مینه او تشویق دی چې موږ د هر ولایت او هر ولسوالۍ هر کلي ته ځو. راغلی وم د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالۍ سرچشمې سیمې ته. د دې سیمې له اوسېدونکو سره مخابره ترې وکړله. د دې سیمې ښکلي ښکلي تصویرونه مو در سره وکتل. هیله لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بیا او بلې خپرونې چې زه شینکه احمدي ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه وخته مو په پاک او سپېڅلي رب سپارم. بای بای.